السلام علیکم خواږه دوستانو، خدای دې وکړي چې روغ او جوړ وئ. نن غواړم چې دغه ټمپلیټ تاسو سره په وړیا توګه باندې شریک کړم. تاسو کولی شئ زما د ټلګرام ګروپ څخه دا په وړیا توګه ډاونلوډ کړئ. تاسو کولی شئ له دې څخه په وړیا توګه ګټه ترې واخلئ. که چیرته ستاسو دکان عمده فروشي وي یا پرچون فروشي وي، دا دواړو دپاره کار کوي. نو راځم دلته چې دا څنګه کار کوي. تاسو ګورئ چې دا یو بیل دی چې دلته د احمد په نامه باندې لیکل شوی دی او دا د بیل نمبر دی، دا د اړیکې شمیره ده. دا څو توکي د اغوستي دي او دا حساب کتاب دی. نو که زه چیرته غواړم دا بیل زه ذخیره کړم ترڅو زما ډیټابیس کې ذخیره شي او هغه ماته ټول حسابونه راکړي چې څونه فروشات شوي دي، او نو زه به راځم دلته څه کوم، دا به کلیک وکړم. دا کلیک چې ما وکړو دلته ماته ویلي دي چې دلته د پرداخت نشده خالی دی، ځکه که چیرته دا موږ نه سهوان خطا پاتې شي نو بیا هلته حسابونه ګډوډېږي، یعنې دې کس یا پوره پیسې درکړي یا هم باقیداري لري، نو دا ورته کلیر کړه. نو زه دا بیرته کلیک کوم. که زه چیرته ماته پوره روپۍ راکړي، زه به هغه پوره روپۍ ولیکم. صحیح شو. بیا راځم ذخیره وهم. په ذخیره مې چې کلیک وکړو، زه به دلته راشم، په ډیټابیس کې به وګورم. نو وګورئ د احمد په نامه باندې 13 نمبر بیل دی او دا پیسې دي. تاسو کولی شئ د هغې پی ډي اف هم وګورئ، په دې باندې کلیک وکړئ. ته ګورئ دا پی ډي اف یې خلاص کړو، د احمد په نامه باندې ټول پی ډي اف دی، کولی شئ ځان سره یې وساتئ. او بیرته راځم انوایس ته. اوس که چیرته تاسو یو بل نوی انوایس لیکل غواړئ، نو دلته په دې باندې کلیک وکړو. نو ګورئ دا 13 نمبر دا بیل یې اتومات اپډیټ کړو، 13 نمبر یې ورکړو، دا 13. او تاسو اوس دلته کولی شئ بیل نوم ولیکئ، جنسونه ولیکئ او همداشانته نور معلومات. تاسو کولی شئ په دې بله صفحه کې بیا دلته د دکان ټول مصارف چې دي، که هغه ډوډۍ ده، کرایه ده، هر څه دي، دلته تاسو ولیکئ. او دلته په دې د جدول کې تاسو ته خلاصه درښیي. دلته تاسو کولی شئ کوم مصرف چې تاسو غواړئ جلا جلا وګورئ یا هم ټول یو ځای وګورئ. دا یې مصارف دي. دا هم تازه کولو بټن ده، ریفریش کوي چې دلته په دې ډیټابیس کې هم تاسو کولی شئ. دا جدول شته دی، دا ټوله فروشات دي او دا باقاعداري ده که چا سره قرض کړي، ځکه عمده فروشي کې دا شته. نو دا د 2 میاشتو حساب که ګورئ همدا ډول، که د 1 میاشتې دا ګورئ یا دا هم د تازه کولو بټن ده. نو کولی شئ د دې ټمپلیټ څخه په وړیا توګه باندې استفاده وکړئ. یوازې زما ټلګرام ګروپ ته راشئ چې لینک ما تاسو شریک کړی دی. په ټلګرام کې هغه سرچ کړئ، حتما هغه ډاونلوډ کړئ او استفاده ترې وکړئ. هیر مو نشي چې زما چینل په یوټیوب کې هم سبسکرایب کړئ ترڅو نور درسونه د هغې د لارې سره شریک کړی شم. مننه، ښې چارې.